السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو بخیر په صحت باندې په ټیک ټاک کې خجی د کوټیکس پښتو پارت 8 کې تاسو ته ویلکم کوم. خجی تاسو یار ډیزه ریکوست راځي چې د پرایس سیکشن باره کې خبرې وکړي. نو د دې نه مخکې چې کوم ویډیو نه غوم د دې پرایس سیکشن مبارک دی او پرایس سیکشن صدغه نه دی کم چې په دې مارکیټ کې تاسو ته لایف مطلب د کینډل برز ښکته زی کم تاسو د گرین کینډل ښکاری ریډ کینډل ښکاری هم دې د پرایس سیکشن و ټیک ده. د دې سره تاسو وې چې یار مطلب موږ داسې سټریټجی وخه یا داسې ایزی غوندګي یا زموږ سره انډیکیټر باندې خبرې وکړي یا انډیکیټر راته وښایي چې یار مطلب موږ په خپل ټریډ کې زموږ کانفیډنس راشي ټیک ده. نو په دې پریویس ویډیوز کې چې تاسو څومره هم صحیح زده کړي دي همیشه مې تاسو ویل چې یار مطلب په دې کې نیکسټ ویډیو چې کوم راځي نو د پریویس دا ویډیوز چې کوم دي د دې خبرې وکړي لازمي مطلب تاسو به لږ ډېر پای باندې ځان پوهه کړئ یا لږ ډېر به پریکټس کړئ ټیک ده. نن زه کوشش کوم چې یار تاسو د ګوره یو خبره د بله مخکې کوم چې د انډیکیټر زیات کوشش مو کوئ. ما تاسو مخکې په دې ویډیوز کې وایي چې یار انډیکیټرز چې کوم دي هغه د پرایس سیکشن نه پس تاسو ته انډیکیشن درکوي ټیک ده. خو بعضې نیم داسې انډیکیټرز دي چې یار مطلب یو کس په بالکل په پرایس سیکشن باندې نه پوهېږي یا تاسو صحیح زده کړي په هغې مطلب ستاسو په خپل ټریډ باندې کانفیډنس نه وي تاسو ښه پوهېږئ ښه تکړه ښه درته پته وي چې یار مطلب دا ټریډ به زما په فیور کې ځي یا بې کانفیډنس وي خو یار تاسو له داسې یو ډایرکشن پکار یو داسې یو ایکسټرا هیلپ ته تاسو ویلی شئ چې یاره زما پای باندې کانفیډنس دی ټیک ده. هم په دې ننني ویډیو کې به هم زه دغه دا زړې ویډیوز سره ټیلي خبرې کوم دا څه چې تاسو یې زده کړي دغې نه به آوټ نه ځو. خو په دې کې زه نن یو دوه انډیکیټرز درته ښیم ځکه چې د ټرینډ فالوینګ ګوره مارکیټ چې کوم دی همیشه چې تاسو کله هم انډیکیټرز یوز کوئ نو په ټرینډي مارکیټ کې بس تاسو کار کوئ. په رینج کې ستاسو چې کوم دی انډیکیټرز هغه کار نه کوي بلکې په رینج کې ستاسو یو انډیکیټر هم کار نه کوي. ټرینډي مارکیټ څه ته وایي ګوره کله چې د مارکیټ یو سمت معلوم وي ګوره دا ګورې ما زوم آوټ کو ملته صفا ماته پته لګي چې د دې ځینې مارکیټ بره تللی دا ما تاسو پریویس ویډیوز کې ویلي دي په کار چې ستاسو هم اوس په دې باندې دومره ذهن خو کار وکړي چې یار او واقعي مارکیټ چې کوم دی په دې ساعت کې بره روان دی ټیک ده. وروسته بیا ښکته راځي بره ځای بیا وروسته خبرې دي. ګوره ټرینډ که تاسو مطلب اولنی ستاسو کار دا دی ما تاسو مخکې ویډیو زه کوم چې بای تاسو کله هم ټریډینګ سټارټ کوئ خپل ټریډینګ سیشن شروع کوئ کینئ نو اول بس تاسو کار سوي چې د ټرینډ به آیډنټیفای کوئ د مارکیټ روخ یا سمت کم طرف ته دی اپ طرف ته دی یا ډاون طرف ته دی نو د هغې سره به تاسو ځئ. په دې کې به ستاسو 50% ستاسو چې کوم د خپل ځان سیګنل جنریټ کوئ په دې کې چې کوم تاسو لاس کوئ یا نه دغه کېږئ نو هغه په دې کې به 50% فلټرایزیشن به تاسو ته وشي یار ځکه تاسو د ټرینډ سره ملګري او دا د ټریډینګ یو بیسیک رول دی چې ټرینډ از یور فرینډ تاسو به ته دا اورېدلی هم ډېر زیات دي نو دا بالکل ټیک خبره ده ټیک ده. نن به زه تاسو ته یو دوه انډیکیټرز وښیم چې هغې مدد سره تاسو یو خو به د ټرینډ آیډنټیفیکیشن اسان شي مخکې ما تاسو د خیرن به بیا ریوایز کړم بل د هغې سره به تاسو یو بله سټریټجي هم وښیم چې یاره ایزي تاسو په باندې خپل ټریډینګ کولی شئ ټیک ده. دا نننۍ سټریټجي کوم تاسو زه ښیم په دې باندې ما نن په خپل سیشن کې هم سیګنلز اخیستو په خپل ګروپ کې نو ریزلټ یې ښه و بد نه و ټیک ده. هملته په انډیکیټرز ما کلیک کړو د هغې نه پس دلته مووینګ ایوریج باندې به کلیک کړو لینت چې کوم دی دا به تاسو 200 کوئ همیشه غټ لانګ ټرم ټرینډ لپاره غټ لینت یوز کوئ 200 ټیک ده. اس ایم ای چې کوم دی دا ټیک دی ډیفالټ د دې دا کلر به زه لږ چینج کړم چې مطلب تاسو په سکرین باندې بیا لږ واضح ښکاري یو بیا دوباره یو بل مووینګ ایوریج هم موږ له پکار دی نو دې باندې به زه کلیک کړم د دې لینت په لږ کم کړو ټیک ده دا به 7 کو اس ایم ای ټیک ده د دې کلر زه لږ چینج کوم چې تاسو ته په دې چارټ کې ښکاري نور د دې څخه ضرورت نشته ټیک ده. هغې نه پس تاسو وګورئ ستاسو په چارټ باندې به داسې دوه لاینز تاسو ته مخامخ راغلي ګور یو دا بلو لاین راغی یو دا یلو لاین راغی نو کوم چې دا بلو لاین دی دا دی مووینګ ایوریج 200 والا چې کوم دی زموږ د لانګ ټرم مووینګ ایوریج دی دا ما تاسو مخکې ویډیوز کې ایکسپلین کړی دی چې باید مووینګ ایوریج څه ته وایي نو امید دی چې تاسو به پته ټیک ده. د دې مطلب دا دی چې یاره کله هم د دې نه مارکیټ بره و ګوره د دې نه مارکیټ څه برې روان و مطلب په دې ټایم کې دا مارکیټ چې کوم دی دا اپ ټرینډ دی او په دې کې به تاسو کوشش کوئ چې د اپ کالز به اخلئ د ډاون به اګنور کوئ ډاون کالز به نه اخلئ سپورټ به ستاسو ریسپیکټ کوئ په دې کې ستاسو به د بولش کینډل سټیک ګوره پیټرنز به ستاسو په دې کې ریسپیکټ کوئ ټیک ده. نو اول سره دا ټرینډ فایند کول چې کوم دی دا ډېر زیات لازمي دي ټیک ده. اوس دلته ماته پته ولګي چې یاره زه ټرینډ خو ما فایند کړو ټیک ته د هغې نه پس ماته دا هم پته چې یاره مطلب زه اپ ټرینډ دی په دې شارټ ټرم کې که نه خو بیا تاسو په ټریډ باندې کانفیډنس نه ګوره نو په سپورټ ریسز خبرې له به بیا راځو هغه زموږ چې کوم پارټ 2 کې ما تاسو سره ښه ډسکشن کړو ټیک ده. اول خو ستاسو کار دی چې یاره سپورټ په دلته فایند کړئ ټیک ده. ګورئ زه دلته بیا یو لاین دلته بل ډرا کوم د دې ضرورت نشته خیر بس خالي تاسو دغه دپاره تاسو ته پته ولګي ګوره همیشه چې مارکیټ د دې ټرینډ نه بره او ستاسو سپورټ له مارکیټ راغی دا هم هغه زړې خبرې بیا دي پرایس سیکشن هم دې ته وایي په دې کې داسې نوي څه خبرې نشته ټیک ده.
تاسو ما ویلو چې باید دلته بولیش پیټرن به تاسو ته جوړیږي، بولیش انګلف په دې تاسو باندې په دې باندې تاسو ټریډ اغستی شئ. خو بعضې ټیم زموږ وروڼو بیا ماته میسج کړی چې بای مونږ خو په دې شي باندې نه پوهېږو، د سپورټ په دې دغه باندې نه پوهېږو. یو داسې بل کنفرمیشن ورسره نشته چې موږ نور په خپل ټریډ باندې د هغې لپاره ګوره دا شو دا مووینګ دا مووینګ ایوریج 7 نه دی، دا زیړ لاین چې تاسو څخه دا به ډیلیټ کړم چې تاسو کنفیوز کېږئ نه. خیر دی که سپورټ تاسو نشئ فایند کولی نو د دې نه تاسو دغه شی ضرورت نشته، په دې مووینګ ایوریج باندې فوکس وکړئ. ټیک ده ګوره مارکیټ داسې راغی یو خبره ته بیا بلته بیا ریوایند کوم چې باید ډاون کارز به دلته نالې ولې چې دلته مارکیټ اپ ټرینډ دی، نو ډاون ټرینډ ریډ کینډل به اګنور کوئ، فوکس په گرین کینډل کوئ. ټیک ده داسې یو ټایم به راشي چې یاره مارکیټ په زمونږ د مووینګ ایوریج ګوره دا به داسې کراس کی خپل بولیش کینډل به دلته جوړ کی. کله دا کراس شو دلته په دې نیکسټ کینډل باندې تاسو د 5 منټس په کال اخلئ. 1 منټ چارټ دی په دې ځان پوهېږئ ګوره چارټ چې کوم دی زمونږ 1 منټ دی، ټریډ به مونږ د 5 منټس اخلو. ټیک ده 1 2 3 4 5 دا ستاسو یو ټریډ وین شو. د دې نه پس مارکیټ چې کوم دی همیشه چې لږ بره لاړ شي واپس په دې کې لږ ریټرسمنټ کېږي، دی به واپس راځي د دې مووینګ ایوریج نه. خو ګوره دا به اګنور کوئ، سعودي سره څه کار نشته. اګین به تاسو گرین کینډل ته یا بولیش پیټرن ته دې ته به خیال کوئ چې د هغې نه پس ګوره دوباره مارکیټ بیا د مووینګ ایوریج کراس کو ښه ښایسته ګوره هغه بولیش انګلفینګ پیټرن هم دلته جوړ شو. ټیک ته د هغې نه پس ګوره 1 2 3 4 5 دا ټریډ هم ستاسو وین شو. ټیک ته نو تاسو ګوره د ټرینډ سره دلته روان شوئ. ټیک ده ټرینډ سره تاسو دلته ملګري شئ. لازمي نه ده چې هر په دې کې به اوس تاسو هر یو ټریډ به وین کېږي او تاسو به د هر دغه نه فایده اخلئ، نو داسې په مارکیټ کې ممکن نه ده. پرایس سیکشن کې به تاسو فیک آوټ څومره راځي ګوره بعضې نیم کینډل به پوره والیوم به پکې نه یس ډېر شی خبرې دي مسلې دي. مطلب مې د خبرې دا چې یاره په دې طریقه تاسو د ورځې 3-4 سیګنلې میلاو شي او میلاویږي به د پیرز ډېر زیات دي. ټیک ده بل پیر چیک کوئ. او ټي سی کې لږ دغه کوئ خیال کوئ په لایو مارکیټ کې ګوره انډیکیټرز چې کوم دی په او ټي سی کې دونه خاص دغه نه کوي. په لایو مارکیټ کې به انشاءالله تاسو له 70-80% به دا ایکوریسي درکوي. ټیک ده یو 2-3 سیګنلې ځان د ورځې اخلئ، خیر دی 5-6% خپل کیپټل یوز کوئ او په هغې باندې ځانه ټریډس اخلئ. ټیک ده ښه اګین ګوره زه د دې اپ ټرینډ سره زه روان یم، اګین به زه ویټ کوم. ګوره مارکیټ به دې مووینګ ایوریج نه ښکته راغی، زما دې سره څه کار نشته. د هغې نه پس اګین مووینګ ایوریج واپس دا کراس کو. ټیک ته ما ته ګوره بولیش پیټرن دلته میلاو شو، که پیټرن نه کینډل خپلې بولیش میلاو شو، گرین کینډل میلاو شو. څنګه دا مووینګ ایوریج کراس کی 1 2 3 4 5 ټیک ته دا ما په خیال چې لاس پی آی تھنک اوس ماته پته نه لګي. خو خیر د خبرې مقصد هم دغه دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ. ټیک ته ګوره د هغې نه پس دلې د خیر که لاس هم درکو خو بیا واپس چې بیا مارکیټ ډیل راغی نو بیا تاسو دلته 5 منټ باندې بل کال اخیستی شي. ګوره ټرینډ سره تاسو روان یې. اګین ګوره دی یو ټرینډ تاسو له تقریبا 1 2 3 4 5 تقریبا 5-6 ټریډز یې له درک کړل، یو پکې که لاس هم تاسو حساب کوئ نو هم دا ډېر شی دي ستاسو دپاره دا پوره دي. ټیک ده ښه د دې نه پس بیا د ډاون ټرینډ خبره دا خو د اپ ټرینډ خبره شوه که نه. بیا به داسې بل پیر زه ګورم چې یار مطلب پای کې ډاون ټرینډ دی نو ستاسو به بیا ټول فوکس صرف په ډاون کالز باندې وي او زه کوشش کوم چې یاره ما ته پکې لایف ټریډ هم میلاو شي، زه ستاسو سره لایف ټریډ هم اخلم. ټیک ده ښه ګورئ اوس دا ډاون ټرینډ چې کوم دی که نه د هغې خبرې به کوو. ما داسې یو پیر میلاو ګوره داسې مارکیټ نه دا کم چې د مووینګ ایوریج خوا ته دا مارکیټ ګوره ځي راځي نو د دې نه بیا قلار شي دې پیر نو ځکه په دې اوس ټایم کې ټرینډ چې کوم دی نو کنفرم نه دی. مووینګ ایوریج په خوا کې مارکیټ زیګ زیګ کېږي نو دې نه به قلار شي. تاسو له ټرینډ دی مارکیټ پکار دی ښه نو بل پیر به داسې ګوره دا وګورئ اوس ښه ښایسته زموږ مووینګ ایوریج چې کوم دی ګوره د هغې نه مارکیټ ښه ښکلی بالکل ښکته ښه صحیح روان دی. ډاون ټرینډ دی ښه درته پته ولګېده چې باید ډاون ټرینډ دی نو ستاسو فوکس دلته د ګرین کینډلونه لاړو، اپ کالز اګنور شول، جسټ ډاون کالز ته به او ریډ کینډل ته به دلته انتظار کوو. ټیک ده دلته اوس وګورئ خو هغه سیم خبرې دي دلته به څه کېږي. دلته به ګوره د سور کینډل د بره نه زموږ دا مووینګ ایوریج چې کوم دی دا به کراس کوي ځکه چې ډاون ټرینډ دی ریزسټنس شو که به ریزسټنس هم اوسه پورې لا دغه پې نه پوهېږئ خیر د هېڅ خبر نه نو مووینګ ایوریج هم تاسو فالو کولی شئ. ګوره څنګه دا بیرش کینډل ښه ښایسته بیرش کینډل دی ګوره دلته وګورئ دا ښکته کراس کو په دې مووینګ ایوریج په دې منځ کې دلته تاسو کال اخیستی شئ په نیکسټ کینډل باندې 1 2 3 4 5 ګوره یو وین شو. د هغې نه پس مارکیټ واپس هم د دې مووینګ ایوریج ریسپیکټ وکړو بره راغی خو دا به مونږ اګنور کوو. مونږ وروره ډاون ټرینډ کې یو. ډاون ټرینډ مونږ ته پته ده ولې چې بره وګورئ مووینګ ایوریج مونږ ته صفا کلیرلی راته وایي چې مارکیټ د مووینګ ایوریج نه لاندې دی. ګوره دا الله سم دی نو د دې نه به قلار شو. اګین به مونږ واپس دې ریټرسمنټ ته بیا ویټ وکړو. ګوره د دې نه پس بیا کینډل دلته کلوز شو ریډ. ټیک ده مووینګ ایوریج زموږ واپس دلته کراس شو په دې کینډل باندې. ګوره دلته هم اغستی شي دلته هم اغستی شي. ټیک ده ګوره 1 2 3 4 5 دا ستاسو اګین نیکسټ وین شو.
بیا مارکیټ برتلې زم د بر سره سکار نشته زم پټاون بیا به موږ دلته انتظار کو چې یاره نیکسټ مارکیټ کله زموږ دا مووینګ ایوریج واپس کراس کوي او دلته ویټ کو که فرض که دا مارکیټ د مووینګ ایوریج ته نږدې شو داسې خو شا کې شو بیا هغه خپل دغه کوم دی تاسو سپورټ ريزिस्टेंस زده کړی دی نو هغې ته بیا لږ غور وکړئ بیا به هغې ته لږ خیال وکړئ چې یاره مطلب دې ته ډېر نږدې و بیا دې قلار شي دا بیا ستاسو د ټرند چینج کېدو دلته ټایم دی بیا به تاسو ویټ کوئ چې یاره دا سپیسیفیک پیر د دې مووینګ ایوریج نه بره لاړ شي او تاسو اپ ټرند دلته کنفرم کوئ ټیک ده خو زه کوشش کوم چې یاره ماته لایف ټریډ میلاو شي ستاسو د آیډیا د کنسپټ لږ آی تھنک دلته ماته چانس میلاویږي خو په دې کینډلو کې د والیوم ډېر کم دی زه انتظار کوم یا یو بل پیر به م خیر دلته وګورم چې ماته میلاو شي ستاسو د مخې دلته لایف ټریډ په دې کې علم چې تاسو دا کنسپټ کلیر شي ټیک ده ګوره دلته ګوره ښه سټارټ ډاون ټرند دی ټیک ده موږ دلته د مووینګ ایوریج ته انتظار کوو دې نه کینډل لاندې بند شو زه په دې باندې 5 منټ ټریډ اخلم ټیک ده دا ما په دې واغستو ګوره د دې چې کوم دی ساري ټریډ لږ غلط خو لګېدل یو ما به خیال دا چې ما له انویسټمنټ نه سلیکټ کړی دی چې دا ګډوډ شو خو څه خیر هېڅ خبره نه ده دې ته موږ انتظار کوو ګوره د دې چې کوم دی دا 5 منټس لپاره ما ټریډ اخیستی تاسو دلته کتی شئ ټیک دا زما خپل لایو اکاونټ دی ګوره دلته تاسو کتی شئ ټیک ده په دې باندې زه ګورم چې یاره مطلب د دې څه دلته ریزلټ راځي نو انتظار کوو ښه جي دلته اوس کتی شئ چې زموږ دواړه ټریډز وین شو هغه یو لږ ما په جلدۍ کې واغستو د اګزامپل لپاره خو خیر هغه هم وین شو مطلب دا بل چې $500 باندې ما کوم اغستی نو هغه هم وین شو ټیک ده نو ګورئ دلته ما چې ګوره تاسو ما ووایي که نه کوم چې ما تاسو څیزونه وښول هغه دغه باره کې مې خبره وکړه چې بھائی دلته ګوره ډاون ټرند شو د هغې نه پس چې کوم دی دلته یو بیرش کینډل کلوز شو ګوره دلته ګوره ویکس هم ډېر زیات دی خو بیا هم دا زموږ چې ټریډ دی نو دا وین شو ټیک ده زما په خیال دا اګزامپل ستاسو لپاره پوره و د ډاون دپاره اوس زه کوشش کوم چې ما ته په اپ ټرند کې هم یو اګزامپل میلاو شي ښه جي زه دلته کوشش کوم چې ما ته په اپ ټرند کې د اپ لایف ټریډر صاحب سره اخلم د هغې لپاره ما ته یو پیر میلاو شي دلته ما یو پیر کولاو کړی دی NZD CAD والا تقریبا چې زموږ چې کوم کنډیشن دی نه دلته پوره کېدو والا دی خو لا پوره شوی نه دی نو کنفرمیشن ته به ویټ کوو ګوره دا خو مووینګ ایوریج دلته چې کوم دی د مارکیټ ښه کافي بره دی تاسو هغه دلته پته ولګېده نو مطلب په دې ټایم کې دا ټرند چې کوم دی نو دا دلته اپ دی ټیک ده نو دویم زموږ کنفرمیشن سي چې مطلب موږ ته یو بولیش پیټرن دلته میلاو شو ټیک ده خو د هغې نه پس ګوره ما تاسو ته ووایي چې کله زموږ د مووینګ ایوریج چې کوم دی دا جډ لاین تاسو ته ښکاري چې دا دلته یو بولیش کینډل دلته کراس کی یا کراس کوي نو په دې ټایم کې تاسو د 5 منټس دلته ټریډ اخیستی شئ نو زه به دلته یو ټریډ اخلم او بیا انتظار کوم چې د دې څه ریزلټ راځي ټیک ده همدا هغه سیم کنډیشنز دي کوم چې ما ستاسو سره ټول دلته ډسکس کړ د دې ټریډ د ریزلټ انتظار کوم
چې تاسو کته شي دا ټریډ چې کوم نه دا زمونږ وین شو ټیک تا هم هغه سیم کنسپټ دی باغې ول مدد دا ټریډ چې کوم دا مل د لایو واوستو ټیک تا آی تھنک چې نور एग्जांपल ضرورت نشته دا ویډیوز بیا ډیره زیاته لندې کیږي زما چې کوم مقصد ان شاء الله چې به تاسو پوه شئ ټیک دا نو خپل ډیر زیات خیال ساتئ ملګرو ان شاء الله بیا ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې الله حافظ